Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Shahidullah Official. Today our topic is muscle tissue या muscular tissue. मंग बनन वायु about muscular tissue the day types the day characteristics the day anatomical structure او د هغه functions. د دې نمخ کی ویډیو کې مونږه epithelial او connective tissue تاسو سره تفصیلی ذکر کړی دی چې هغه لینک په description box کې موجود دی. مسکولر ټیشو چې دا زموږ سره یو سپیشلایز ټیشو دی او د هغه وجه دا را چې بده کې سپیشلایز کانټریکټایل سیلز دي چې د هغه زمونږ د ټیشو لا د خاصیت ورکړي دي چې بده کې زموږ سره کانټریکشن کیږي نو موږ وایو چې مسل سیلز ار سپیشلایز کانټریکټایل سیلز آلسو کالډ فایبرز یا چې کوم دي ته موږ فایبرز هم وایو یا ته مسل فایبرز وایو د هغه وجه سره ځکه چې د دې کم سیلز دي نو هغه موږ سره د فایبرز غونډه کې لانګ سیلز دي چې د هغه شیپ بالکل د فایبرز غونډه کې نو دي ته موږ مسل فایبرز وایو یا ته موږ وایو مایوسایټس کومنګا د دې ډایګرام ته ګورو دا دي زموږ سره یو مسکولر ټیشو دا زموږ سره یو فل مسل دی دا زموږ سره یو فل مسل دی او دا د هغه موږ کراس سیکشن اغستره نو د دې کراس سیکشن کې کومنګ وګورو نو د دې د اوټر کورینګ چې دی د دې د اوټر کورینګ چې دی نو دا الله پاک د دې زنا د یو کنیکټیو ټیشو لیر تاو کړی دی یو کنیکټیو ټیشو لیر ته الله پاک تاو کړی دی او دا کنیکټیو ټیشو لیر ته مونږ وایو اپیمایسیم دوباره دا خبره کوم د دې مسل نه الله پاک غیر چا پیرا یو کنیکټیو ټیشو لیر تاو کړی دی او هغه کنیکټیو ټیشو لیر ته مونږ وایو اپیمایسیم ته دغه کنیکټیو ټیشو لیر چې د خاصیت سره چې دا مسلې کنیکټ کړي دي د نور مسل سره او د قشان زمونږ د بون سره او د قشان دا مسلې کنیکټ کړي دي د نور مسل سره او دا چې بیا زموږ سره کله لاندې د قشان راشي نو دې ته بیا مونږ دیږي کې وایو ټینډن دا دې زموږ سره ټینډن چې دې ټینډن دا مسل زموږ د بون سره اٹیچ کړي دي بیا کوم الیکشن نور مخ کې لاړ شو نو موږ وګورو په دې مسل فایبرز کې دا زموږ سره سترایشنز په دې کې دا لایټ او ډارک بینډز دي چې کوم ته موږ وایو سترایشن دا به ان شاء الله په سکیلیټل مسل کې تاسو سره ډیټیل سره شیر کوم چې دې ته موږ سترایټډ ولې وایو نو دا پکې دي زموږ سره سترایشنز او کو بیا موږ ردي دې زه ته ګورو نو په دې کې دي زموږ سره بندل اف فایبرز چې کوم مسل سیلز دي نو دا زموږ سره په بندلز کې موجود دي لکه دا ځان له بندل دی دا ځان له بندل دی دا ځان له بندل دی او دې هر یو بندل ته ځان له موږ فیزیکل وایو د مسل سیلز کې په دې مسل کې چې دنه کم دا مسل سیلز دي نو د هر مسل سیلز ډیر مسل سیلز راځي چې یو بندل جوړ کړی دی او د دې دغه بندل ته مونږ وایو فیزیکل الله پاک دلته یو عجیب حکمت کړی دی چې دا مختلف دا ډیر شي فیزیکلز په یو مسل کې سوي موجود وي الله پاک هر یو فیزیکل د بل فیزیکل نه جدا کړی دی او د قشان جدا کړی دی په یو کنیکټیو ټیشو لیر باندې د هر یو فیزیکل نه ځان لا لکه د دې فیزیکل نه ځان لا د دې نه ځان لا د څونه چې تاسو ریډ کلر کې ښکاري د هر یو فیزیکل نه ځان نه الله پاک یو کنیکټیو ټیشو لیر تاو کړی دی چې دغه کنیکټیو ټیشو لیر ته مونږ سوایو پیریمایسیم وتوایو بیا په دې فیزیکل کې دنه ما تاسو ته چې په دې کې زموږ سره مسل سیلز موجود دي او دغه مسل سیلز ډیر مسل سیلز په کې سری موجود دي او د هر یو مسل سیلز نه غیر چا پیرا الله پاک یو کنیکټیو ټیشو لیر تاو کړی دی چې د قشان دا یو مسل سیل د بل نه جدا کړی دی او دغه کنیکټیو ټیشو لیر ته مونږ سو وایو ای ته مونږ وایو انډومایسیم دی د بل نه جدا کړی دی هغه سره کنیکشن هم راوستره لیکن دا ځان له مسل سیل د ځان له مسل سیل تاسو ګورئ لکه فور ایگزامپل دا د مسل سیل دینه غیر چا پیرا د ځان له مسل سیل د ځان له مسل سیل د هر یو مسل سیل نه غیر چا پیرا الله پاک یو کنیکټیو ټیشو لیر تاو کړی دی او دغه کنیکټیو ټیشو لیر ته مونږ سو وایو انډومایسیم وتوایو بیا کوم ګور په دې کې دا زموږ سره سترایشنز هم دي نو مونږ د دې نه اوس دا یو مسل سیل راواغسته دا یو مسل سیل چې دی دا مونږ د دې مسل نه راواغسته د دې مسل نه دا مونږ څوک راوامغسته نو فور ایگزامپل دا زموږ سره یو مسل سیل دا د هغه ما ډایګرام جوړ کو په دې مسل سیل کې دا زموږ سره نیومرس مایوفیبریلز څنګه چې ماته ستوي چې په هر یو مسل سیل کې ځان لا ډیر مایوفیبریلز څنګه دي موجود دي ټینی مایوفیبریل پکې موجود دي ټینی مسل سیل چې موږ یو مایوفیبریلز دا په دې کې دا موجود دي بیا چې کوم دا زموږ سره د دې دا لیر دی چې کوم اوټر ریجن دی دی ریجن ته مونږ وایو سارکولیما چې کوم زموږ سره د مسل سیل د اوټر لیر دی ته مونږ وایو سارکولیما او د قشان د دې مسل سیل چې کوم دننه سایټوپلازم دی نو د دې سایټوپلازم ته مونږ وایو سارکوپلازم او په دې کې زموږ سره نیومرس نیوکلیس په دې کې هم موجود دی او کو تاسو ګورئ نو په دې کې زموږ سره بینډز دي چې یو ته مونږ وایو ډارک بینډ بل ته مونږ وایو لایټ بینډ کوم چې دی زموږ سره تاسو ګورئ دلته کې دا ډارک بینډ بیا دام ډارک بینډ د هر یو دوه ډارک بینډز په منځ کې الله پاک لایټ بینډ پیدا کړی دی
نو دې کې دا زموږ سره مختلف لایټ او ډارک بینډز دي. نو ما تاسو ته وی چې دې ځینو ته مونږ وایو سارکولیما، د دې چې کوم سایټوپلازم دی ته مونږ وایو سارکوپلازم. په دې کې زموږ سره نیوکلیس موجود دی، په دې کې زموږ سره مایټوکونډریا هم موجود ده چې دا مایټوکونډریا چې کوم دی هغه انرژي ریلیز کوي او هغه زمونږ د مسل سیل چې دی هغه انرژي یوټیلایز کوي د کانټریکشن لپاره او د ریلیکسیشن لپاره. او د قشانو په دې کې زموږ سره کیلشیم سٹور کیږي، سٹور کیلشیم هم په دې کې پراته وي چې کلم زموږ سره یو نرو راشي او د دې سره بایند شي، نو په هغه وخت کې هغه سٹور کیلشیم چې دی هغه ریلیز شي او د مسل کانټریکشن موږ سره کاز کی. او په دې کې زموږ سره څنګه چې هیموګلوبین وی د قشان په دې کې الله پاک یو مایوګلوبین پیدا کړی دی چې هغه مایوګلوبین څه چل کوي زموږ سره اکسیجن سٹور کوي او دغه اکسیجن چې دی هغه بیا زموږ د سیل لپاره ورکوي چې د یوټیلایز کی د انرژي لپاره د کانټریکشن لپاره. نو دا زموږ سره د دې یو سټرکچر. په دې سټرکچر کې زموږ سره چې کوم د مسل سیل سټرکچرل یونټ ته کوم چې د سټرکچرل او فنکشنل یونټ ته هغه ته مونږ وایو سارکومیر. سارکومیر څه شی دی؟ دا زموږ سره د مسل سیل فنکشنل یونټ ته. او تاسو ګورئ دا زموږ سره ډارک بینډ د ډارک بینډ د دوه ډارک بینډز په منځ کې یو زموږ سره راځي لایټ بینډ. نو د دې دوه ډارک بینډز او دا چې کوم په منځ کې لایټ بینډ راغلی دی دې ته مونږ وایو سارکومیر. ان شاء الله سارکومیر چې دا فنکشنل یونټ دی د دې په وجه باندې په یو مسل سیل کې چې دی په یو مسل کې کانټریکشن کیږي هغه څنګه کیږي تاسو ته مخکې هغه ډیسکس کوم. بیا موږ د دې نه پس وی چې زموږ سره فور ایگزامپل د دې نه ما دا یو سارکومیر راواسته، دا زموږ سره یو سارکومیر، دا لایټ بینډ ډارک بینډ دا زموږ سره سارکومیر. په دې سارکومیر کې زموږ سره یو کانټریکټایل فیلامنټس پراته وي، کانټریکټایل پروټینز دلته کې پراته دي چې هغه کانټریکټایل پروټین موږ سره کم دي، یو دی اکټین بل دی زموږ سره مایوسین. دا زموږ سره یو سارکومیر. د دې سارکومیر چې کم دا لاینز دي ته مونږ وایو زد لاینز او د قشانو د دې زد لاینز دا زموږ سره زد لاینز او چې کم دا ریجن دي ته مونږ وایو دی سارکولیما ته مونږ وایو سارکولیما او دا زموږ سره زد لاینز. نو دې کې زموږ سره اکټین او مایوسین پروټینز پراته دي. اوس څه چلو شي یو د زموږ سره مایوسین بل دی اکټین. مایوسین چې دا د اکټین د پاسه اوورلیپ دی. تاسو په دې سارکومیر چې کوم ډایګرام دی تاسو په دې کې وګورئ نو دا چې کوم اکټین پروټین دی د دې د پاسه الله پاک د مایوسین پروټین سره کړی دی اوورلیپ کړی دی. دا د هغې د پاسه داسې سره اوورلیپ شوی دی. موږ وایو چې دا مایوسین چې کوم دی دا د اکټین د پاسه اوورلیپ دی او زد لاینز چې کوم دی نو د اکټین ته څه ورکړی دی د زد لاینز دی زمونږ د اکټین ته اٹیچمنٹ پرووائड کړی دی. اکټین ته اٹیچمنٹ پرووائड کړی دی. نو موږ وایو چې د اکټین ته زد لاینز اٹیچمنٹ ورته څه کړی دی پرووائड کړی دی. بیا موږ وی چې کله زموږ سره یو نرو راغی، فور ایگزامپل زموږ سره یو نرو راغی او هغه نرو چې دلته کې زموږ سره بایند شو، چې کله دلته کې بایند شو نو په کوم ځای کې ان شاء الله په سکیلیټل مسل کې پرته دا خبره کومه چې کله نیورون راشي او هغه زموږ سره د یو مسل سره بایند شي نو د ریجن ته بیا موږ وایو نیورو مسکولر جنکشن. نو چې کله یو نیورون راغی او په نیورو مسکولر جنکشن باندې د یو مسل سره بایند شو نو چې کله وسره دی بایند شي نو د په خپل امپلس ترانسمیټ کی. دغه امپلس چې کله دننه لاړ شي نو په سارکوپلازم کې زموږ سره سٹور کیلشیم پراته وي. هغه سٹور کیلشیم چې کوم دی هغه ریلیز شي. چې کله هغه سٹور کیلشیم ریلیز شي نو زموږ سره هغه د سٹور کیلشیم د ریلیز کېدو په وجه باندې چې کوم اکټین دی او مایوسین دی نو دا اکټین او مایوسین دا د یو بل لپاره ډیر اوورلیپ شي او د زد لاینز ترمنځ چې کومه فاصله ده هغه زموږ سره کم شي. لکه فور ایگزامپل دا زموږ سره کله نرو امپلس نیورون راغی الته کې بایند شو کیلشیم ریلیز شو نو دا مایوسین چې دی نو دا دونه د لپاره اوورلیپ دی. او اوس بس چلو شي لکه فور ایگزامپل زه تاسو ته دې کې جوړ کما نو تاسو به پوه شئ. لکه فور ایگزامپل دا زموږ سره زد لاینز نو دا د دې څه شي شو دا زموږ سره شو زد لاینز. نو وګوره دلته کې دا زد لاینز دا پر ریلیکس فارم کړي خو چې کله کانټریکشن راغی نو دا اکټین او دا مایوسین د دې لپاره فل اوورلیپ شو. دواړه اکټین هم یو بل تر نږدې شو او مایوسین فل د دې لپاره شو اوورلیپ شو. نو موږ وایو چې په دې طریقه باندې زموږ سره په یو مسل کې کانټریکشن اکر کیږي. بیا موږ وایو چې زموږ سره چې کوم مسل ټیشو دی یا مسل فایبرز دی نو د دې لپاره بلډ سپلای پکار دا او بلډ سپلای وته ډیره زیاته ضروری ده او هغه ولې ضروری ده چې په دې کې کانټریکشن کیږي د هغې لپاره انرژي پکار ده نیوټرینټس پکار دي او هغه انرژي او نیوټرینټس په ته ملاويږي د بلډ سپلای نه. دې زموږ سره د کنیکټیو ټیشو یا د اپیتیلیل ټیشو په شان نه دی چې دې به د خپل انډرلاین ټیشو نه بس چلو کی بلډ سپلای به تی ریسیو کی بلکې د لپاره فول بلډ سپلای سره هغه پکار ده.
نو دا د دې سره دا زموږ سره د کانټراکټ سټیج دی. بیا موږ وایو ټایپس اف مسلز زموږ سره درې قسمه مسلز دي چې یو ته موږ وایو سکیلیټل مسلز، سموث مسلز او د قشان کارډیک مسلز. سکیلیټل مسلز ته موږ دا سکیلیټل مسلز په دوه وجو باندې وایو. یو وجه پکې دا ده چې دا مسلز زمونږه د سکیلیټن د پاسه پراته دي، سو دیټس وای کارډ سکیلیټل مسلز. او دویمه وجه دا ده چې د دې مسلز په وجه باندې دا هغه مسلز دي کوم چې زمونږه بونز موف کوي یا چې کوم زمونږه سکیلیټن موف کوي، نو دغه ته موږ وایو سکیلیټل مسلز. موږ وایو چې دیز آر مسلز which move bones, that's why called skeletal muscles. چې دا زمونږ د بونز چې کوم دی هغه موف کوي، نو دغه وجه نه ته موږ وایو سکیلیټل مسلز. د دې زموږ سره بیا څه کریکټریسټکس دي یا پراپرټیز دي چې په هغې کې د ټول نه فرست زموږ سره سټرایشن. نو سکیلیټل مسلز د هغه مسلز دي چې په دې کې زموږ سره سټرایشنز موجود دي. سټرایشن مین سټرپس پکې دي موجود دي. کله موږ دا انډر مایکروسکوپ سټډي کوو نو په دې کې زموږ سره سټرپس موجود دي او د هغې وجه سره چې په دې کې زموږ سره ریپیټډلی لایټ او ډارک بینډز دي او د هغې په وجه باندې دا مسل زموږ سره سټرایټډ دي. دویم نمبر دی زموږ سره ولنټري. آیا دا مسلز چې کوم دي دا زمونږه په ولنټري یعنی کنټرول کې دي او کنه دي؟ نو دا مسلز زمونږه انډر کانشس کنټرول دي، زمونږه په بس کې دي، دا مونږ چې دی هغه قابو کولی شو. نو مونږ وایو چې دا مسل زموږ سره ولنټري مسلز دي، دا مونږ کنټرول کولی شو. مونږ کو ګورو ډایفرام مسل چې دی نو دا زمونږه سکیلیټل مسل دی، لیکن دا ډایفرام مسل کله کله سب کانشسلی هم خپل فنکشن هغه پرفارم کوي. کله چې مونږ ودیو نو په هغه وخت کې دا مسل زموږ په قابو کې نه وي، لیکن دا چې دی زمونږ د بریتینګ کې مونږ له هیلپ راکوي او دا مسل څه کوي خپل موومنټ کې کنټریکشن او ریلیکسیشن په دې کې اگر کېږي. دا قشانو زموږ سره یو بل سکیلیټل مسل زوم داسې دی چې هغه زموږ سره سب کانشسلی خپل فنکشن پرفارم کوي، لکه زمونږ چې کوم د فنګر سکیلیټل مسلز دي. نو دا د فنګر سکیلیټل مسلز چې دی اټ د ټایم اف رایټینګ کله چې مونږ لیکل کوو نو مونږ په هغه وخت کې دا سوچ نه کوو چې یاره ای دا به داسې لیکم، بي به داسې لیکم، سی به داسې لیکم، بلکې مونږ چې کوم آکار کې لګیو هغې کې سوچ کوو. زموږ دا فنګرز دا چې کوم سکیلیټل مسلز دي دا خود به خود هغه رایټینګ چې دی هغه فنکشن پرفارم کوي. نو مونږ وایو دا ولې؟ ځکه چې دې سکیلیټل مسل دا کار چې دا لرن کړی دی چې زه به دا کار کوم، دا دې زده کړی دی. یا ډایفرامک مسل چې کوم دی هغې دا کار څه کړی دی؟ لرن کړی دی. نو هغه چې دی سب کانشسلی هم دا خپل فنکشن څه کولی شي؟ پرفارم کولی شي. سکیلیټل مسلز دا هغه مسلز دي چې دا ولنټري دي، دا زمونږ په کانشس کنټرول کې دي، زمونږ په بس کې دي، زمونږ په قابو کې دي. کله چې مونږ غواړو دا مونږ موف کولی شو. دریم نمبر دی شیپ. د دې مسل چې کوم شیپ دی هغه سایلنډریکل شیپ دی. تاسو ګورئ بالکل د دې شیپ زموږ سره سایلنډریکل شیپ دی. دا زموږ سره د سکیلیټل مسل سره ډایګرام دی. دا زموږ سره سایلنډریکل شیپ د دې سایلنډریکل شیپ دی د دې مسل چې کوم شیپ دی. څلورم د زموږ سره نیورو مسکولر جنکشن. دا ډېر زیات امپورټنټ دی. نیورو مسکولر جنکشن مونږه څه ته وایو؟ نیورو مسکولر جنکشن چې دی مونږ وایو زمونږ په دې مسل کې کانټریکشن اکر کیږي. او سوال دا پیدا کیږي کانټریکشن څنګه اکر کیږي؟ نو د دې کانټریکشن دپاره زمونږ سره د نیورون چې کوم نرب امپلس دی هغه پکار دی. نو د نیورون راشي او د دې نیورون چې کوم ټرمینل اکزونز دي، ټرمینل اکزونز دي، نو هغه ټرمینل اکزونز راشي او دلته کې د دې مسل سره بایند شي. نو مونږ وایو هغه ایریا چې په هغې باندې نیورون او مسلز دا دواړه د یو بل سره کنیکټ کیږي، دیټ ایریا از کالډ نیورو مسکولر جنکشن. نو دغه ایریا ته مونږ څه وایو؟ نیورو مسکولر جنکشن. او چې کله دا نیورون خپل امپلس په دې کې ټرانسمیټ کړي د هغې په وجه باندې سټور کیلشیم ریلیز شي او زموږ سره اکټین او مایوسین چې کوم دی دا د یو بل له پاسه اوورلیپ شي او مسل کې چې دی زموږ سره کانټریکشن اکر شي. نو مونږ وایو چې نیورو مسکولر جنکشن دا ډېر زیات امپورټنټ دی او د دې په وجه باندې په مسل کې څه کیږي؟ کانټریکشن اکر کیږي. په دې باندې نرف او مسل چې دی دا د یو بل سره جنکشن کیږي، د یو بل سره بایند کیږي. ایډیپاز is present in abundant amount. پدې کې زموږ سره ATPase ډیر زیات په abundant amount کې موجود دی. ولې؟ ځکه چې دا ورته انرژي پرووایډ کوي او زموږ مسلز ته ډیره زیاته انرژي پکار وي د کانټریکشن دپاره. نو د هغه انرژي درته میلاویږي د ATPase نه. نور هم د ریسورسز ترې هغه موجود دي. بل زموږ سره انبرانچډ دا مسل چې دا زموږ سره برانچ نه دي. که موږ وګورو په دې کې زموږ سره هیڅ برانچ په دې کې نشته دی. او که موږ کارډیک مسلز وګورو په دې کې دا وګوره تاسو برانچ په دې کې موجود دي. په سموث مسلز کې هم برانچ نشته دی، په سکیلیټل مسلز کې هم برانچ نه دي موجود، په دې کې برانچز وغیرہ نشته دی. نو موږ وایو چې دا سری زموږ سره ان برانچ دي. نیوکلیای
نو دا زموږ سره ملټي نیوکلیټډ دي دا مسلز چې دي نو دا ملټي نیوکلیټډ دي ولې ځکه چې دا مسل زموږ سره لانګ سیلز دي پدې کې چې کم سیلز دي هغه لانګ سیلز دي بلکې بعضی بوکس لیکي چې دې کې زموږ سره مور دین 35 سنټي میټر لانګ مسلز پای کې سری هغه موجود دي نو د دې د وجنه پدې کې چې کم نیوکلیس نو دا یونی نیوکلیس نه دي بلکې دا ملټي نیوکلیس دي پدې کې ډیر نیوکلیس نه هغه موجود دي زموږ چې کم د تای مسلز دي سارټوریس مسل آی تھنک چې د هغه لینث اپروکسیمیټلی 50 سنټي میټر هغه مسل چې زموږ سره لانګ دی نو د دې د وجنه وګوره د کې موږ سره د مسل لینث چې کم دی مور دین 50 سنټي میټر راغی نو موږ وایو چې دا مسل سری دا ملټي نیوکلیټډ دي د دې چې کم سیلز دي اول ځکه چې هغه زموږ سره لانګ سیلز دي پدې کې سارکومیر هم پدې کې موجود دي سارکومیر یا سارکومر دا زموږ سره اکچوال پروټینز دي کوم چې فنکشنل یونټ ته زموږ د مسلز او دا جوړیږي د ریپیټډلی ډارک او لایټ بینډز د وجنه او د دې په وجه باندې پرې مسل کې کنټریکشن اکر کیږي دا زموږ سره فنکشنل یونټ ته نو زموږ سره په سکیلیټل مسلز کې سارکومر سره دا موجود دي سارکومیر یا سارکومر پدې کې موجود دي منګه وای فنکشنینګ دا مسلز چې کم دي د خپل فنکشن څنګه کوي نو دا مسلز د خپل فنکشن چې کم د کنټریکشن دي دا داسې اکر کیږي چې کله زموږ د برین نه د مسلز ته امپلس ملو شي نو منګه وایو چې زموږ سره دیز مسل کنټریکشن stimulated by د دې مسل چې کم کنټریکشن دی هغه زموږ سره سټیمولیټ کیږي د چا په ذریعہ باندې بای موټر نرو امپلسز چې کم زموږ سره موټر نرو امپلسز دي کم چې زموږ د برین ناراضي یا زموږ د سپاینل کارډ ناراضي اوريجینیټینګ ان برین اینڈ سپاینل کارډ کم چې زموږ د برین او سپاینل کارډ ناراضي اینڈ اینډینګ او دا زموږ سره ختميږي اټ نیورو مسکولر جنکشن کم چې زموږ سره نیورو مسکولر جنکشن د څنګه چې ما تاسو ته خبر وکړه چې په دغه ځای باندې دا دواړه نرو او مسل چې کم دي نیورون او مسل دا دواړه د یو بل سره سویری بایند شوی دي نو په دې طریقه باندې زموږ سره په مسل کې دویم د زموږ سره سموث مسلز د نوم نه ظاهر دا چې دا مسل زموږ سره سموث وي په دې کې سټرایشنز وغیرہ هغه نوی موجود کومنګا د دې ډایګرام ته ګورو د زموږ سره سموث مسلز او د دې چې کم شیپ ته نه هغه زموږ سره سپینډل لایک ته د دې شیپ زموږ سره سپینډل لایک ته او په دې کې یو نیوکلیس چې هغه سره موجود دی یعنی دا ملټي نیوکلیټډ هغه نه دي او دا زموږ سره سموث مسلز دي په دې کې سټرایشنز وغیرہ هغه نه دي موجود په دې کې دارې یا چې کم هغه دارې ټایپ ته هغه په دې کې نه دي موجود نو موږ وایو چې سموث مسلز نمبر فرست د کریکټریسټکس سره دیز مسلز آر نوٹ سټرایټډ په دې کې چې کم دي سټرایشنز موجود نه دي په دې کې سټریپس یا دارې وغیرہ په دې کې نه دي موجود څنګه چې زموږ سره په سکیلیټل یا په کارډیک مسلز کې هغه موجود وو دا مسل زموږ سره سموث دي شیپ چې نه هغه زموږ سره سپینډل لایک شیپ ته دی زموږ سره چې کم شیپ ته هغه د سپینډل لایک او دا مسلز چې دا سموث مسلز چې کم دي دا زموږ سره په دې طریقه باندې سموثلی ارینج دي په دې کې هیڅ سپینډلز وغیرہ یا سوري په دې کې هیڅ سټرایشنز یا سټریپس وغیرہ په دې کې نه دي موجود دریم نمبر دی زموږ سره انولنټری دا مسلز چې کم دي نو دا زمونږ په انډر کانشس کنټرول کې نه دي څنګه چې زمونږ سکیلیټل مسلز کم ټایم چې مونږ وغوښتل هغه مسلز چې کم دي مونږ موف کولی شو لیکن دا مسلز چې دي نو دا زمونږ په انډر کانشس کنټرول کې نه دي دا چې دي زموږ سره انولنټری مسلز دي زموږ چې کم اټونومیک نروس سیستم دی نو هغه اټونومیک نروس سیستم دا مسلز کې یا لدی کنټریکشن او ریلیکسیشن هغه چې کم دی هغه کنټرول کوي دریم نمبر دی بل دی د دې نه پس زموږ سره چې دی مسلز کې زموږ سره سټرایشنز نه دي موجود بل دار چې دا زموږ سره یونی نیوکلیس دي دا د مسلز کې زموږ سره نیوکلیس کم دی نو هغه زموږ سره سنگل نیوکلیس دی په دې مسلز کې نو موږ وایو چې په دې کې زموږ سره سنگل نیوکلیس دی او کوم موږ وګورو په سکیلیټل مسلز کې ملټي نیوکلیټډ هغه چونکی لانګ سیلز مور دین 35 سنټي میټر هغه لانګ سیلز نو د هغه په وجه باندې هغه ملټي نیوکلیټډ لیکن دا مسل سیلز کم دی سموث مسل سیلز دی هغه زموږ سره سنگل نیوکلیس دی اټومیټیسټي مین ان شاء الله په کارډیک مسلز کې به زه په اټومیټیسټي باندې یا اټو ریتمیسټي باندې به زه تفصیلی خبره کوم اټومیټیسټي اټو مین په خپل اټومیټیسټي یعنی دا مسل چې کم دی د خپل کنټریکشن یا چې د خپل ریلیکسیشن وغیرہ د خپل باندې کنټرول کوي نو موږ وایو انټرینزیک ابیلیټي ټو انیشیټ اټس اون کنټریکشن په دې کې انټرینزیک دا ابیلیټي دا چې د خپل چې کم کنټریکشن دی هغه په خپل باندې انیشیټ کوي لکه کوم وګورو فور ایگزامپل پیریسټالسس موږ چې کله خوراک وکړو نو زموږ سره دا خوراک چې دی نو دا په دې کې زموږ سره په دې مسلز کې
چې کوم زموږ سره د الیمنټری کینال یا د الیمنټری ټریک چې کوم مسلز دي نو په هغه کې کانټریکشن او ریلیکسیشن اکر کیږي چې ته مونږ وایو پیریسټالسس پای کې یو ویو پیدا کیږي چې ته مونږ وایو پیریسټالټیک ویو او دغه ویو په ذریعہ باندې دا خوراک چې د بره طرف نه ښکته طرف ته کوي موومېنټ کوي نو دا مونږ وایو چې دا چې کله مونږ خوراک ورواچو نو اټومیټیسټي په دغه یو پراپرټي ده چې دا مسل چې کم دی دلته کې فور ایگزامپل فود سبسټانس ورسېدو نو دلته کې دا ریلیکس شو مخکې چې کم دی دا کانټریکټ شي دا کانټریکشن او ریلیکسیشن د دې لپاره کوي چې دا کوم فود سبسټانس دی چې دا مخکې طرف ته سوکي پوش کی دا مخکې طرف ته چلی دا فود سبسټانس هغه ولېږي نو موږ وایو چې اټومیټیسټي د سموث مسلز یو پراپرټي دا چې بده کې اټومیټیسټي وي دا چې د خپل کانټریکشن په دې کې دا انټرینزیک ایبیلیټي دا چې خپل کانټریکشن په خپل باندې انیشیټ کوي لکه فور ایگزامپل پیریسټالسس بیا موږ وایو لکه اټونومیک نروس سیستم یا هارمونز یا لوکل میټابولایټس سټیمولیټس کانټریکشن دا مسلز چې کوم دی سموث مسلز د دې کانټریکشن په کم وخت کې سټیمولیټ کیږي لکه څنګه چې موږ ویلو په سکیلیټل مسلز کې با نیورو مسکولر جنکشن باندې نیورون براغی او هغه نیورون په نیورو مسکولر جنکشن باندې هغه کې به اٹیچ شو خپل نرو چې دی هغه انیشیټ کو مخکې به ولېګو دا هي په ځوانه په هغه مسل کې کانټریکشن اکر شو لیکن په سموث مسلز کې بداسي نه وي دی کې چې کم دا کانټریکشن لکه سټیمولیټ کیږي د سموث مسلز ناغه د اټونومیک نروس سیستم په وجه باندې د هارمونز په وجه باندې یا د قشانه زمو سره لوکل میټابولایټس په وجه باندې با د هغه کانټریکشن هغه به سټیمولیټ شو او د مسلز کې به زمو سره سټیمولیشن اکر شو بیا موږ وایو چې د دې مسلز کم کانټریکشن دی نو هغه د سلوور اینڈ مور سسټینډ دا سلوور دی لکه کوس مونږ ګورو زمونږ سکیلیټل مسلز دي نو کو دا مونږ کانټریکټ کوو په یو سات کې چې دا مونږ سوکو کانټریکټ کوو لیکن چې کوم سموث مسلز دي نو د دې کانټریکشن دا چې دی سلولی اینڈ اولی دا چې کوم دی په مزه مزه باندې کیږي اینڈ مور سسټینډ او دا بیا د ډیر وخت لپاره وي بیا د دې یو بل پراپرټي یا یو بل فنکشن چې کوم موږ سټډي کوو هغه د ویسرل فنکشنز چې زموږ څومره ویسرل اورګنز دي د ویسرلیزم په بوډي کې خپل فنکشن څنګه پرفارم کوي لکه ریګولیټینګ ډایمیټر اف بلډ ویسلز زموږ سره چې کوم بلډ ویسل دی په بلډ ویسل کې چې کوم زموږ سره مسکولرس لیر دی یا چې کوم ټیونیکا میډیا ده چې پای کې کوم مسلز دي نو هغه زموږ سره سموث مسلز دي او د سموث مسلز چې دا د بلډ ویسل چې کوم کانټریکشن دی یا ریلیکسیشن دی هغه د سکی دی کنټرول کوي نو کومنګ وایو چې کله په بلډ ویسل کې د سموث مسل کانټریکټ شي نو هغه په وجه باندې په بلډ ویسل کې کنسټرکشن اگر شي چې زموږ سره دغه لیډ کیږي هایپرټنشن ته چې د په وجه باندې های بلډ پریشر راتلی شي نو موږ وایو چې فرست سره چې د زموږ کوم بلډ ویسل دی په هاي کې سموث مسلز موجود دي او د هغه سموث مسل کې کانټریکشن د په وجه باندې اکر کیدي شي اینڈ پارت اف ریسپایریټری ټریک زموږ چې کوم ریسپایریټری ټریک دی نو په هغه کې هم سموث مسلز موجود دي ان شاء الله په برونکو ډایلیټرز په ډرګز کې مونږ دا خبره کړم دا مخکې ویډیوګانو کې چې هغه موجود دي چې زموږ سره کوم په برونکو ډایلیټرز چې کوم ډرګز دي نو هغه اکثر په سموث مسلز باندې ایکشن کوي یا چې کوم باغه کې ریسپټرز دی پای باندې ایکشن کوي او په برونکای کې ډایلیشن کاس کوي نو موږ وایو چې په دغه کې هم سموث مسلز دي چې د هغه د کانټریکشن د وجنه تاسو سره برونکو کنسټرکشن وغیرہ هغه اکر کیدي شي بل فنکشن د دې دا دی پروپیلینګ چې دې څه چل کوي کانټینټس چې کم دی هغه مخ کې طرف ته پوش کوي کانټینټس مخ کې طرف ته پوش کوي اوس چې دا سموث مسلز په کوم ځای کې موجود دي نو په هغه کې به د کانټینټ مخ کې طرف ته پوش کوي لکه موږ وایو څه شي propelling content along لکه فور ایگزامپل یوریټرز زمونږ یوریټرز کې هم دا مسلز موجود دي چې هغه کانټینټ مخ کې پوش کوي لکه په یوریټر کې یورین راځي او د یورین مخ کې طرف ته کوي پوش کوي یا موږ وایو ډکټس اف ګلینډز چې څومره زمونږ ګلینډز دي او دا غینه چې کوم ډکټس ارایز شوی دي نو هغه ګلینډز چې دي هغه ډکټس ته چې کوم خپل سیکریشنز دي هغه وته پوش کوي هغه خپل سیکریشن وته ور کوي او دا ډکټس چې کم دي هغه سیکریشن مخ کې طرف ته پوش کوي چې مخ کې خپل ټارګټ ایریا ته ورسي یا موږ وایو څه شي لکه الیمنټری ټریک څنګه چې ما تاسو ته وی چې کوم پیریسټالسس موومېنټ ته زمونږ کوم الیمنټری ټریک ته یا جی آی ټی د نو په هاي کې دا مسلز موجود دي چې د کمسل کې د کمسلز په وجه باندې د خوراک مخ کې طرف ته سکیږي پوش کیږي یا موږ یورینری بلیډر لکه کله په یورینری بلیډر یعنی په مثانه کې یورین چې کم دی هغه راجم شونه دا یورینری بلیډر چې د یورین مخ کې طرف ته پوش کوي چې د یورین ایکسکریټ اوټ کی تھرو یوریترا یا موږ وایو یوټرس یک مسلز کومه د دې نوم ته وګورو نو د دې نوم نه ظاهر ده چې هغه مسلز کوم چې زموږ سره په هارت کې موندي شي such type of muscle is known as cardiac muscles یعنی زمونږ په وجود کې هغه مسلز چې صرف او صرف سپیشلایزد مسلز دي او زمونږ په زړه کې موجود دي دغه مسلز زمونږ وایو کارډیک مسلز او په دې مسلز کې چې کوم سیلز دي نو دغه کارډیک مسل سیلز ته مونږ وایو کارډیک مایوسایټس
بیا مونږ وایو چې د هارت زموږ سره 3 لیئرز وو انډوکارډیم چې کوم انر لیئر او اپیتیلیل لایننګ دا غي زموږ سره سمپل سکویموس اپیتیلیوم په هغه کې بیا و دویم زموږ سره مایوکارډیم چې کوم زموږ سره د مسلز نه جوړ شوی دی نو د مسلز نه چې کوم لیئر جوړ شوی دی یا د هارت چې کوم مسلز دي اګه مایوکارډیم چې هغه زموږ سره دي کارډیک مسلز چې دا زموږ سره کارډیک مسلز دي بیا مونږ وایو چې زموږ سره د دې کارډیک مسلز پراپرټیز دي کریکټریسټکس دي څنګه چې زموږ سره د سکیلیټل مسلز د قشان د دې هم دي چې یو پکې د ټول ناول زموږ سره سترایشنز ار پریزنٹ چې کارډیک مسلز کم دي په دې کې زموږ سره سترایشنز دا موجود دي کوم د ډایګرام ته ګورو دا زموږ سره د کارډیک مسل یو ډایګرام دی او تاسو ګورئ په دې کې زموږ سره سترایشنز موجود دي سټریپس پکې موجود دي دارې پکې موجود دي منګ بل خبره کو چې these muscles are involuntary دا مسلز چې کم دي دا زمونږ په کانشیس کنټرول کې نه دي دا involuntary دي زمونږ په قابو کې نه دي زمونږ په اختیار کې نه دي زمونږ بس په دې باندې نه چلیږي اولې ځکه کچرته دا زمونږ په اختیار کې ونه چې کله مونږ ویخو خو بس ټیک ته دا مسلز بخپل ورک پیکو خو کله مونږ د کېدو نو کارډیک مسلز به مو د کېدل چې د هغې په وجه باندې به د انسان ډیت اکر کېده نو الله پاک دا مسلز involuntary پیدا کړي دي دا مسلز زمونږ په اختیار کې او په قابو کې هغه نه دي کومنګ ګورو د کارډیک مسل د ډایګرام ته ان شاء الله د نور کریکټریسټکس تاسو ته وایم کومنګ د دې ډایګرام ته ګورو دا زموږ سره د کارډیک مسل د ډایګرام دی چې په دې کې زموږ سره کارډیک مسل یعنی کارډیک مایوسایټس هغه سیل فایبرز سیلز یا فایبرز په دې کې سری دا موجود دي په دې کې زموږ سره تاسو ګردا زموږ سره په دې کې سترایشنز په دې کې موجود دي او بل د ټول اهم خبره چې دا زموږ سره یونی نیوکلیټډ دي یعنی په دې کې صرف او صرف یو نیوکلیس موجود دی بعضی بوکس لیکي چې په کارډیک چې کوم مسل فایبرز دي یا مسل سیلز دي هغه زموږ سره بای نیوکلیټډ دي هغه چې دا چې کوم انټرکلیټډ ډیسک دی دا هم هغه په سترایشنز کې حسابي هغه چې دا زموږ سره بای نیوکلیټډ دي بلکې یونی نیوکلیټډ نه دي لیکن مونږ وایو چې کوم کارډیک مسل سیلز دي دا زموږ سره یونی نیوکلیټډ دي په دې کې ون نیوکلیس دی او دا چې کوم تاسو ته په ریډ لاین کې په نظر باندې راځي دې ته مونږ وایو انټرکلیټډ ډیسک انټرکلیټډ ډیسک دا هغه ډیسک ته چې د دې مسلسل اند او د دې مسلسل اند د یو بل سره بایند کړي دي اٹیچ کړي دي کلوزلی دا څه کړي دي یو بل سره اٹیچ کړي دي نو د دې دوه د اٹیچمنت نه چې کوم جوائنټ جوړ شوی دی دغه جوائنټ ته موږ وایو انټرکلیټډ ډیسک ون ټایپ اف جوائنټ دی چې دې څه کړي دا دوه سیلز د یو بل سره بایند کړي دي کلوزلی دا یو بل سره بایند دي دې ته موږ وایو انټرکلیټډ ډیسک بل خبره دا ده چې څنګه مونږ په سکیلیټل مسلز کې یا په سموث مسلز کې ویلو چې دغه مسلز کې زموږ سره برانچز وغیرہ نه دي موجود لیکن په کارډیک مسلز کې زموږ سره یو یا د یو نه زیات برانچز دا سری موجود دي دې ته مونږ وایو برانچز او د یو یا د یو نه زیات برانچز زموږ سره په کارډیک مسل سیلز کې هغه موجود دي د ټول نه امپورټنت او اهم خبره دا ده چې کله زموږ سره د نرو امپلس راشي نو د نرو امپلس چې دی هغه کو د کارډیک مسلز چې دا کم سیلز دا بالکل د ون شیټ په شان دي دا بالکل ایز ون شیټ دي نو کو هر یو سیل ته هغه امپلس ورسېدو نو دغه امپلس چې کم دي ریپیډلی په ټول مسل سیلز کې دا کارډیک مسل سیلز کې هغه خوريږي او د هغه وجه سره ځکه چې دې کې زموږ سره برانچز موجود دي ځکه چې په دې کې انټرکلیټډ ډیسک موجود دی او دغه انټرکلیټډ ډیسک په وجه باندې د کارډیک مسل سیل لکه دا زموږ سره یو سیل دی دا زموږ سره بل سیل دی نو د دې سیل اند او د دې سیل اند د یو بل سره کلوزلی ارینج دي کلوزلی ارینج شوی دي نو د دې په وجه باندې کدي د چرته یو امپلس ملو شو نو هغه په دې کارډیک مسل سیلز کې ریپیډلی په ټول سیلز کې چې کوم دي ریپیډلی هغه خوريږي یعنی دا سينه چې د دې لپاره بزان له امپلس پکاروي د دې سیل لپاره بزان له پکاروي نه 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 بس چې یو تم چې امپلس ملو شو د هغه په وجه باندې په ټول کارډیک مسل سیلز چې سونه دي په ټول کې باغ امپلس کیږي هغه انیشیټ کیږي او د هغه وجه دار چې په دې کې زموږ سره برانچز موجود دي په دې کې انټرکلیټډ ډیسک موجود دي د دې چې کم دا دوانو مسل سیلز چې کم اینډز دي هغه د یو بل سره کلوزلی ارینج دي او ما تاسو چې هغه خصوصیت هم دغه دي چې دا هغه په وجه باندې چې کم نرو امپلس هغه ریپیډلی ټرانسمیټ کیږي بل خبره الله پاک په دې انټرکلیټډ ډیسک کې گیپ جنکشنز پیدا کړی دي په دې انټرکلیټډ ډیسک کې الله پاک گیپ جنکشنز پیدا کړی دي او دغه گیپ جنکشنز چې کوم دي کار سره چې کلم نرو امپلس راغی نو هغه بچ دي نو ریپیډلی زموږ په ټول سیلز کې هغه ټرانسمیټ کیږي نو دا گیپ جنکشن چې کوم دي د هغه د سپیډ نورم سیوا کوي او نورم چې کوم دي ریپیډلی دغه امپلس په ټول کارډیک مسل سیلز کې سوکي هغه پکې انیشیټ کی او خوري کې پکې بل الله پاک په دې کې زموږ سره ډیسموسومز پیدا کړی دي دې کې الله پاک زموږ سره ډیسموسومز پیدا کړی دي او هغه ډیسموسومز د هغه زموږ سره کار سره چې دا کم انټرکلیټډ ډیسک دی یعنی دوه سیلز د یو بل سره دی بایند کړی دي نو دغه ډیسموسومز چې کوم دی د تا
پروټیکشن او دغه شان سټرینث ورته پرووایډ کړی دی چې دا کم سیلز د یو بل سره بایند دي چې دا د یو بل سره کلوزلی بایند شي نو دې ته څه پرووایډ کړی سټرینث پرووایډ کړی دی د یو بل سره تړلي دي اډهیر کړی دي د یو بل سره تړلي دي نو دې کې مونږه په کارډیک مسلز کې تاسو ته په ډایګرام کې اوسو خبرې وکړې چې بری کې دا دي زموږ سره نیوکلیس او د قشان دا په دې کې زموږ سره دي سټرایشنز یا سټرایپس دا چې دې ته مونږ وایو انټرکیلیټډ ډیسک دې ته مونږ وایو انټرکیلیټډ ډیسک چې د دې انټرکیلیټډ ډیسک ما تاسو ته پراپرټي وی چې هغه سره په دا پکې الله پاک پیدا کړی دي ډیسموسومز او دې ته مونږ وایو ګیپ جنکشنز چې د هغه کریکټریسټکس ما تاسو ته وی او دا چې تاسو وینئ دې ته مونږ وایو برانچ واحد کارډیک مسلز د سری چې په دې کې الله پاک برانچز پیدا کړی دي په سموث مسلز او په سکیلیټل مسلز کې زموږ سره برانچز هغه نه دي موجود اوس مونږ ته وګورو انولنټری دا مسل زموږ سره انولنټری دي زموږ په قابو کې نه دي خو یو خبره د ټول نه زیات امپورټنت چې الله پاک چې زموږ کوم کارډیک مسلز دي نو پدې کې الله پاک پدې مسل سیلز کې دا خاصیت خودري دا سپیشلایزد مسل سیلز دي دا موډیفاید مسل سیلز دي چې د خپل الکتریک اکټیویټي خپل پرووایډ کوي چې کوم د الکتریک اکټیویټي دا یا چې کوم د کنډکشن دی هغه د خپل انیشیټ کوي او هغه څه کوي مخ په وړاندې باندې بوزي البته چې کوم زمونږه نروس سیستم دی یا زمونږه برین نه چې کوم نبض وغیرہ راځي یا چې کوم زمونږ نروس سیستم دی یا چې کوم لوکل میټابولایټس دي نو هغه په دې باندې اکټ کوي د دې دا کنډکشن چې دی یا سیوا کوي یا کموي لیکن دا چې کوم کنډکشن سیستم دی په هارت کې چې کوم د کنټریکشن او ریلیکسیشن دا پراپرټي دا د کارډیک مسلز هغه سیلز دي په د کارډیک مسل سیلز دا هغه سیلز دي چې دا کنډکشن چې کوم دی د هارت دا کنټریکشن او ریلیکسیشن د خپل انیشیټ کوي الکتریک اکټیویټي د خود به خود څه کوي په خپل باندې انیشیټ کوي او دغه سیستم ته او دغه پراپرټي ته موږ د وایو اټو ریتمیسټي یا موږ وایو اټو ریتمیسټي چې دا هغه پراپرټي ده چې د خود به خود خپل الکتریک اکټیویټي یعنی کنډکشن یا د هارت کنټریکشن ریلیکسیشن د خپل څه کوي انیشیټ کوي بل موږ وایو چې زموږ سره په دې هارت چې کوم مسلز دي کارډیک مسلز په دې کې زموږ سره پیس میکرز موجود دي او هغه پیس میکرز په حصہ ته موږ وایو اس ای نوټ ساینو ایټریل نوټ او چې کله دا سیکنډري پیس میکرز یې ته موږ وایو ای وی نوټ په دغه پس موږ سره بندل اف هیز پرکنجي فایبرز رائټ لیفټ بندل اف هیز په پرکنجي فایبرز چې په ټول هارت کې زموږ سره خوارشي وي دي نو دغه اس ای نوټ او ای وی نوټ چې کوم دي یا چې کوم پیس میکرز دي هغه موږ سره په د کارډیک مسلز کې موجود دي چې کوم مسل سیلز دي په دې کې زموږ سره دغه پیس میکرز موجود دي او په هارت کې چې کوم الکتریک اکټیویټي ده دا چې کوم دي ریپیډلی په ټول هارت کې سکه ټرانسمیټ کوي او دغه اس ای نوټ چې کوم دي دا چې کوم کنډکشن دی هغه دې سکه هغه مخ وړاندې باندې بوزي او دغه کنډکشن سیستم دی خود به خود سکه انیشیټ کوي هغه زموږ سره د کارډیک مسل سیلز نه یو پراپرټي ده اوس موږ دلته کې وایو چې زموږ سره چې کوم end branches دي end of cells branches are very close contact with ends of branches with end and branches of adjacent walls دا تاسو ګورئ زموږ سره یو مسل سیل دی دا بل مسل سیل دی د دوه مسل سیلز چې کوم دی دا very closely سری د یو بل سره اٹیچ دي او ما تاسو وی چې د هغه وجه دا ده چې په دې کې بعد چې کوم نرو امپلس چې دا پکې ریپیډلی ټرانسمیټ شي او دا موږ وایو چې دا بالکل زموږ سره د ون مسل شیټ غونډه کې یعنی دا ټول مسل سیلز چې کوم دي دا از ون شیټ کار کوي لکه دا سینې چې ما تاسو وی چې دې سیل د ځان لږ کم دی امپلس پکار وي د ځان له پکار وي نه بلکې یو دې از ون شیټ پروت وي او د ون شیټ په شان بده کې دا امپلس کېږي ټرانسمیټ کېږي پکې بل موږ وایو چې بده کې زموږ سره انټرکیلیټډ ډیسک موجود دی چې هغه انټرکیلیټډ ډیسک اپیر مور ډارکر دین سټریپس او دغه انټرکیلیټډ ډیسک چې کوم دی نو چې کله موږ دا انډر مایکروسکوپ ګورو نو دا د سټریپس نه زیات چې کوم دی ډارکر ښکاري دا د کار سره وین هارت کانټریکټ a wave of contraction spread from cell to cell across intercalated disc چې کله هارت کنټریکټ شي نو دا کنټریکشن په وجه باندې یو ویو پیدا شي او دا ویو چې کوم دي زمونږ په ټول هارت چې څومره سیلز دي په ټولو کې خور شي د چا په وجه باندې د انټرکیلیټډ ډیسک په وجه باندې د چا په وجه باندې انټرکیلیټډ ډیسک په وجه باندې نو په ټول هارت سیلز کې چې کوم دی هغه امپلس کوم دی هغه خور شي which means چې هغه مونږ ته دا مطلب راکړي کارډیک مسل فایبرز do not need to be stimulated individually هغه ته نه دی پکار
چې دی بچ کوم دی انډیویډوالي سټیمولیټ کیږي یعنی اول بدی سټیمولیټ کیږي بیا بدی سټیمولیټ کیږي بیا بدی سټیمولیټ کیږي نه 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 بلکې چې کلم دته یو امپلس ملو شو نو دی به ایز ا هول ایز ا ون شیټ بچ کوم دی د بس کیږي ټول به سټیمولیټ کیږي د ته انډیویډوالي چې کوم دی سټیمولیشن د لپاره ځان امپلسز نه دی پکار د موږ انټرنسک پیس میکر سیستم الله پاک پدې کې انټرنسک پیس میکر سیستم پیدا کړی دی کوم چې موږ ماته سوي اس ا نوډ او ای وی نوډ چې دا موږ وایو کنډکشن سیستم او دا غي په ځمانه زموږ د هارت سکه کنټریکشن او ریلیکسیشن کوي چې زموږ ټول وجود ته چې کوم دی هغه بلډ ورکوي او دا کنټریکشن او ریلیکسیشن چې زموږ ټول بوډي ته دی بلډ ورکوي زموږ د ټول بوډي ډیمانډ چې کوم دی پوره کوي دا کنډکشن سیستم دی خود به خود جنریټ کوي او هغه بیا مخکې سکه انیشیټ کوي دا موږ انټرنسک پیس میکر سیستم بیٹ ان کوارډینیټډ مینر without external nerve stimulation دی بس په یو کوارډینیټډ مینر کې چې کوم دی د هارت کنټریکټ کوي او ریلیکسیشن چې کوم دی پدې کې کوي پدې کې چې کوم دی زموږ سره چې کوم نرв سټیمولیشن وغیرہ دی ته د هغې ضرورت نشته دی ها یو خبره پکې ده چې دغه نروز یا چې کوم دی د هارمونز په وجه باندې یا دغه نیورونز په وجه باندې د نرو امپلسز په وجه باندې اټونومیک نرو سیستم په وجه باندې د هارت چې د کمپیټینګ دی دا سیوا کې دی شي کمی دی شي لیکن جنریټ کوي به د کارډیک مسلز په خپل باندې دلته کې موږ دا خبره کړې ده چې کوم هارمونز یا لوکل میټابولایټس یا اټونومیک نرو سیستم دی نو دغه سيزونه چې دی نو زمونږ د هارت د اکټیویټي انکریز کولی او ډیکریز کولی شي لیکن د کې چې کوم خپل پراپرټي راغره دی خپل را چې دی به د خپل امپلسز چې کوم دی خپل ریجنریټ کوي او دا مخکې څه کوي انیشیټ کوي مخکې به ټرانسمیټ کوي زه خلاصه تاسو سره دی ویم چې کارډیک مسلز دا زموږ سره هغه مسلز دي چې کوم زموږ سره په هارت کې موجود دي دا انولنټری دي زموږ په قابو کې نه دي بل دا چې په دې کې زموږ سره سټریپس یعنی سترایشنز په دې کې موجود دي کوم د دې ډایګرام ته وګورو بل موږ وی چې په دې کې زموږ سره انټرکلیټډ ډیسک موجود دي چې د هغې په وجه باندې زموږ چې کله نرو امپلس راشي نو په دې هارت په دې ټول سیلز کې ریپیډلی چې کوم دی هغه ټرانسمیټ کیږي د انټرکلیټډ ډیسک په وجه باندې په دې کې الله پاک ګیپ جنکشنز پیدا کړی دي چې هغه د اکټیویټي نورم سپیډ اپ کوي ریپیډلی چې کوم دی د امپلس هغه مخکې ټرانسمیټ کوي په دې ډیسموسومز پراته دي چې دا دوه سیلز د یو بل سره اډهیر کړي دي تړلي دي د یو بل سره یا چې کوم انټرکلیټډ ډیسک دی د سترنث پرووایډ کړي دي د زموږ سره په دې کې برانچز موجود دي دا یونی نیوکلیټډ دي دا بای نیوکلیټډ یا ملټي نیوکلیټډ نه دي بلکې دا ځان له سیل دی او دا ځان له سیل دی نو د دې وجه نه دا زموږ سره یونی نیوکلیټډ دي بل په دې کې الله پاک انټرنسک پیس میکر سیستم پیدا کړی چې د هغې په وجه باندې د هارت خپل الکتریک اکټیویټي په خپل باندې جنریټ کوي یعنی کنټریکشن او ریلیکسیشن د په خپل باندې جنریټ کوي چې د هغې په وجه باندې زموږ هارت سو کې کنټریکشن او ریلیکس شي او د دې چې کم زیاتول دي یا کمول دي هغه د نور هارمونز یا د اټونومیک نرو سیستم په وجه باندې کمی دي شي زیاتې دي شي لیکن جنریټ کوي به زموږ د مسلز په خپل باندې چې د هارت سو کې کنټریکشن او ریلیکسیشن وکړي چې زموږ ټول بوډي ته بلډ ورکړي زموږ بوډي ډیمانډ په دې باندې